سلامونه ګرانو لیدونکو هیله د روغ او جوړ یاست. زه نن ورځ بیا هم تاسو ته له یوې نوې ویډیو سره راغلم. ملګرو دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته د سټنډرډ اپلیکیشن په جوړولو برنامه باندې یو څه تفصیل یا رڼا واچوم. په لومړنۍ سر کې د ویډیو د فایل څخه د مخه ستاسو څخه کوچنۍ غوښتنه کوم که زموږ د چینل څخه په لومړي ځل لیدنه کوئ زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو هم در سره لایک کړئ تر څو د دا ډول ښایسته ویډیوګانو څخه یو څه زده کړئ. په لومړنۍ سر کې موږ د سټنډرډ اپلیکیشن د جوړولو برنامه فایل کوو. نو د هغې د برنامې د فایل کولو لپاره ستاسو وړاندیز پیشنهاد موږ ته د منلو وړ دی. تاسو هم کولی شئ خپل پیشنهاد، خپله غوښتنه او خپل نیک نظر زموږ سره شریک. موږ دلته څو اپلیکیشنونه پیدا کړي دي. تاسو کولی شئ له دغو څخه یا تاسو کوم اپلیکیشن لرئ تاسو کولی شئ د هغې ډیزاین او هغې ته ورته والی لپاره موږ سره خپل نظر شریک کړئ. موږ تاسو ته دا اپلیکیشنات معرفي کوو تر څو تاسو هم وګورئ، تر څو تاسو هم معلومات ترلاسه کړئ چې موږ باید څه ډول اپلیکیشن جوړ کړو. موږ تاسو ته دا اپلیکیشنات معرفي کوو. تاسو کولی شئ خپل یو اپلیکیشن پکې انتخاب کړئ چې دا ډول اپلیکیشن باید جوړ کړو. نو ستاسو څخه مې غوښتنه هیله ده چې تاسو دا برنامه له نورو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترې برخمن شي. ملګرو تاسو کولی شئ خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ څو برنامه فایل کړو. راځم تاسو ته یو اپلیکیشن را خلاصوم. راځو لومړنی یو اپلیکیشن را خلاصوو. ګورئ ملګرو دا لومړنۍ صفحه ډیزاین برابر دی، دا ډول سره ده. ګورئ دوهمه صفحه یې دا ډول سره برابره شوې ده. راځو په دا لومړنی یو ځای باندې کلیک کوو، د وینا لیک باندې کلیک کوو. نو ګورئ ملګرو دا ډول سره صفحه ډیزاین شوې ده. دلته موږ راځو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویناو باندې کلیک کوو. نو ګورئ ملګرو دا لومړنی اپلیکیشن دی، دا ډول سره ډیزاین شوی دی. نو راځو اوس دوهم اپلیکیشن را خلاصوو. ګورئ ملګرو دا د شروع یا لومړنۍ صفحه یې نه درلودله، اپلیکیشن هم دا ډول سره ډیزاین شوی دی. نو د ډیزاین څخه هم یو بل اپلیکیشن را خلاصوو. دا اپلیکیشن را خلاصوو. ګورئ ملګرو دا ډول سره ډیزاین شوی دی، دا ډول سره ملګرو ډیزاین شوی دی. نو بل یو اپلیکیشن هم را خلاصوو. دا یو اپلیکیشن را خلاصوو. نو ګورئ ملګرو دا ډول سره ډیزاین شوی دی. هلته کلیک کوو. نو ګورئ ملګرو دا ډول سره ډیزاین شوی دی. ګورئ ملګرو دا اپلیکیشن دا ډول سره ډیزاین شوی دی. نو ملګرو دا یو څو اپلیکیشنات مې تاسو ته معرفي کړل. تاسو هم کولی شئ خپله د خوښ اپلیکیشن موږ ته راواستوئ. موږ به هم همغه ډیزاین باندې تاسو خوښوي. د کومو کسانو چې په زیاته ډول د کوم اپلیکیشن غوښتنه وکړه نو موږ به په هغه اپلیکیشن باندې درته برنامه جوړوو. نظر خپل پیشنهاد مو راسره په کمنټونو کې شریک کړئ. تر برنامې پیلېدو پورې مو په خدای سپارم.